مونږ جوائن کړي وو. دغسې عزیز خان وایي چې زما له طرف نه ډېر ډېر سلامونه او احترامات. خوشحاله اوسئ قدرمنو. څنګه چې موږ تاسو سره موضوع شریکه کړې ده نړیواله لوبه 2019 د هغې یو جایزه به اخلو، بیا په هغې کې د پیغلو مېرمنو ګډون او بیا د اقلیت چې کوم په هغې کې انوالمنټ و هغې باندې به خبرې اترې کوو. ستاسو څه قسمه سوال وي د فیسبوک د لارې هغه تاسو کولی شئ یا زموږ د اس ام اس د لارې خپل دغه سوال موږ سره شریکولی شئ. زه به زینت شروع کوم د سوالونو شروع کو. صوفیا آپ بے فکر رہے, آپ نے اگر اردو میں بولنا ہے, پشتو میں, انگلش میں, کوئی بھی اس طرح قدغن نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرا کوشچن پشتو میں ہوگا. اگر جہاں پہ مسئلہ ہے تو پھر آپ بولے, میں بے شک اردو میں بات کروں گا. لومبی راته دا ووایئ چې پېښور غوندې سیمه چېرته چې موږ ګورو رښتیا خبره خو دا ده په دې وروستیو کې حالات هم ښه نه وو, خلکو فري مومنټ هم نشو کولی, خو اوس دغسې نیشنل ګیمز چې په نړیوال کچ باندې دا یو ډېر لوی ایونټ و, نو دغه هوسټ کول د پېښور دپاره دا څومره لکه تاسو دې ته په کم نظر باندې ګورئ, دا څومره یو ښه عمل دی داسې هیلدي ایکټیویټیز؟ अगर हम देखें तो ये एक तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम लोगों ने जो स्पोर्ट्स का इवेंट पेशावर में करवाया वो बड़ा ही अच्छा गया. और ये गेम्स बेसिकली जो नेशनल गेम होती है ये होती 5 साल बाद है, लेकिन ये गेम 2012 के बाद 9 साल बाद अब वाकई हुई है. तो बड़ा अच्छा केपीके में ये हुआ इवेंट. इस तरीके से उसमें जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के सीनियर्स हैं और तमाम जो स्पोर्ट्स की कमेटी है उन्होंने इसमें बड़ा अच्छा रोल अदा किया और इस इवेंट को बड़ा बेहतर तरीके से करने की कोशिश की और ये इवेंट बेहतर तरीके से हुआ भी है. और एक और अच्छी बात खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ियों के लिए ये थी कि डीजी साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि जो गोल्ड लेगा उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे. अच्छा, सही. लेकिन ये बहुत अच्छा इवेंट हमारा गया और ऐसी चीजें हमें चाहिए कि हम अपनी सिटी में करते रहें. जी ठीक है. قطع کلامی के लिए معذرت خواهو. زینت دې وخت کې د بانک وخت شوی دی پېښور او خواوشا سیمو کې. نو قدرمنو موږ به ځو د بانک په لوري باندې چې دغه سعادت په تاسو په ځان باندې راپرځو کو. زموږ خپرونه به بیا هم دوام لري. موږ سره اوسئ, بیا راځو. محترم اوریدونکو, आवाज تاسو اورئ د پښتونخوا ریډیو FM 92.2 پېښور او خوش علاقو کې د ماښام د اذان وخت شوی دی. راځئ چې اذان ته وقف شو. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. جی قدرمنو بیرته په خیر راغلی د ماښام د بانګ نه پس زموږ خپرونه روانه ده قدم په قدم افسر افغان حاضر یم زینت خان را سره هم د کوربتوب چارې سمبالوي که تاسو غواړئ چې د ټلیفون د لارې راشئ 0919210419 دغه زموږ د ټلیفون شمیره ده د فیسبوک د لارې هم نیغ په نیغه تاسو خپله پوښتنه تر موږ رالیږلی شئ نیشنل ګیمز 2019 د هغې یو جایزه اخلو په هغې کې بیا د میرمنو او د اقلیت پارټیسپیشن په هغې باندې خبرې اترې کوو دوه محترمې میلمنې په سټوډیو کې را سره ناستې دي صوفیا جاوید څوک چې د مسیح برادرۍ سره تعلق ساتي او دا انټرنیشنل کیک باکسر ده د دې ترڅنګ وشو کیک باکسینګ کیپټن او کوچ هم ده انم فیاض زمونږ دوی هم د دغه کمیونټي سره تعلق ساتي او لانګ ټینس نیشنل پلیر دی نړیوال لوبغاړي ده زمونږ خبرې اترې دوی سره روانې دي جی زینت ستاسو که کوم پوښتنې وي نو هغه تاسو شریک کولی شئ بالکل جی صوفیا تاسو نه پوښتنه لرم چې دا ځل چې کوم دا نېشنل گیمز شو نو یو خدای ډېر یو خوشاین خبر اواز موږ لپاره چې په پیښور کې دا گیمز شو دي کې 300 نه زیاتو زنانو برخه واغسته او د غي لپاره ویشت مختلف مقابلې چې کوم دین هغه ارګنایز شوی وي څه نظر لرئ د زنانو دومره یو ښه ګډون آیا دا پوره کنا نور هم په کار د چې زنانه د انکریج شي هغه د مخ کې راشي څه نظر لرئ تاسو मैं तो ये कहना चाहूँगी जो मेरी अपनी पर्सनल राय है और ऐसा होना भी चाहिए हमारे केपी में फीमेल्स है नहीं है बेसिकली पेशावर में क्योंकि हमारा माहौल ऐसा है हमारे माँ बाप एतबार नहीं करते बाहर माहौल कैसा चल रहा है डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं गेम के मैदान में मोस्टली काम करना पड़ता है वहाँ पे सारे मेल्स होते हैं लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोग निकलें हमें बहुत ज़रूरत है हमारी फीमेल्स बिल्कुल भी नहीं है उनको आना चाहिए पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है और अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में और हमारे स्पेशली सिटी में बहुत ज्यादा टैलेंट है हमारे सूबे में लेकिन वो उभर के सामने नहीं आता चाहे मैं कहती हूँ इसके लिए डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स चलानी पड़े आपको लोगों को इंकरेज करने के लिए उनकी काउंसलिंग करनी पड़े तो वो करना चाहिए ताकि लोग आगे उनमें जो शर्म है या जो डर है वो खत्म हो और फीमेल्स के लिए ऐसी आसानियां पैदा करनी चाहिए जिनमें वो बाहर आके उसको बेहतर तरीके से जो दूसरी चीजें उनको फेस कर صوفیا میرا امپورټر زما ضروری پوښتنه همدغه ده چې څه نظر لري هغه کومې اسانتیاګانې دي چې هغه موږ د زنانو لپاره کولی شو چې هغه مخ په وړاندې لاړ شي هغه سپورتس ته راشي په خصوصي توګه باندې بیا زمونږ چې کوم د پښتنو کلتور دی په خیبر پښتونخوا کې د څه نظر لري کم ځای کې خامیانې دي खामियां सबसे बड़ी खामियां ये हैं कि प्लेयर को अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से सपोर्ट किया जाए ताकि वो अच्छी पोजीशंस लेकर अपने सूबों का और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके और उससे बड़ा मेन इशू ये है कि फीमेल्स के लिए ग्राउंड्स नहीं है इंडिविजुअली जिसमें वो अपने दिल खोल करके आसानी से जिनमें उनको इशू कोई नजर ना आए बेहतर तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सके तो ऐसे उनके लिए जो मैदान है वो बनने चाहिए मैदान तो बहुत है लेकिन इंडिविजुअली होना चाहिए क्योंकि हर कोई इजी फील नहीं कल्चरल बैरियर वो चीजें न हो صحیح صحیح انم فیاض تاسو په لور به هم راځو دا راته وویل به د لانګ ټینس نیشنل پلیر یې تاسو دغه گیم څنګه وي په دې کې څه څه کیږي او تاسو د څومره ماشومتوب نه دغه گیم کې شروع یې او تر اوسه پورې مو کومې بریاګانې یا ګټې کړي دي کوم اچیومنټس دي تاسو په دغه لوبه کې لان ٹینس جو کہ زیادہ تر تو ثانیہ مرزا کے اس سے جانا جاتا ہے کہتے ہیں ثانیہ مرزا اور مانا شرپا اور یہ چیزیں نا زیادہ کے پی کے میں لان ٹینس اتنا کوئی نہیں جانتا اچھا کیونکہ میلز ہیں سارے فیمیلز میں کوئی نہیں ہے لان ٹینس میں تو میں نے جب سٹارٹ کیا تھا 1-2 ایئرز ہو گئے اچھا تب لائک فیمیل بالکل نہیں تھی تو اس سے لائک
अभी तक मैंने जितनी अचीवमेंट्स किए हैं वो लाइक ब्राउन्स और सिल्वर तक, क्योंकि मेरी गेम इतनी अच्छी लाइक नहीं है। क्योंकि बाद दफा ये होता है कि लाइक कोचेस की वजह से इंसान रह जाता है और बाद दफा अपनी हरकतों की वजह से रह जाता है। तो ये है कि केपीके में फीमेल नहीं है, तो मैं यही चाहती हूँ कि लाइक फीमेल्स होनी चाहिए, क्योंकि और जब हम सिटी में देखते हैं लाइक हर जगह तो फीमेल्स काफी हैं। केपीके में उनको लाइक फैमिली इशू बहुत है, लाइक मेल और फीमेल में केपीके में बहुत फर्क करते हैं। सही सही कि ये एक मर्द के साथ कैसे मुकाबला कर सकती है। बिल्कुल कदरमा और तुमको जी 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 तो इसी तरह उन्हें चाहिए कि अपने फैमिली के सपोर्ट पे, घर वालों को चाहिए कि अपने बच्चों को करें, और ऐसे बच्चों को चाहिए कि फैमिली के सपोर्ट पे लाइक आगे जाएं और अपनी लाइक जो उनकी अंदर की टैलेंट है उससे उजागर करें। सही 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 اوریدونکو ته بغیر ټلیفون شمیره هم وایو چې ټلیفون پس موږ پته مې ناسیو اوریدونکو کولای شي چې موږ سره برخه والي نن چې زمونږ کوم موضوع دا نړیوالې لوبې چې کوم نېشنل گیمز دي دا ځل زمونږ خوشبختی وا چې د پیښور کې دا گیمز شو کولای شي چې د دې حواله سره خپل سره رائے شریکوي څه پوښتنه لري زمونږ د ټلیفون شمیره دا 091 92 1 9 یعنی 091 92 14 199. دین علاوه پیغامونه هم را لېږلی شي کې آر به ټایپ کوي خپل پیغام او را به لېږئ موږ ته 8583 د فیسبوک د لارې هم زموږ پروګرام کتلی شئ کمنټس د لارې پوښتنې لرلی شئ موږ سره په سټوډیوز کې صوفیه جاوید او انم فیاض موجود دي د دوی سره پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو چې کوم د زنانو لوبې دي هغې کې د زنانو څنګه ګډون زیات کېدای شي او څنګه موږ کولی شو چې زموږ زنانه د مخ په وړاندې نور راشي. صحیح زینت دغه خبرې اترې به زموږ روانې وي څه پیغامونه هم راغلي دي. کاشف خان سلامونه را لېږلي. دلاور خان وایي چې زما سلامونه قبول کړئ. دلاور خان یم او ستاسو موضوعات مې ډېر زیات خوښېږي همیشه نوي نوي موضوعات راوړئ ډېره مننه کوو. سلمان خان وایي چې زه سلمان خان یم او دی وایي چې زه هم ناست یم ستاسو دغه خپرونه ګورم ډېر څه ترې زده کوم خوشحاله اوسئ. زموږ سره انم فیاض خان دی. سلمان خان چې ته تاسو پیژنئ خو نه که نه ښه اچھا بختیار کاکړ هم سلامونه را لېږلي دي او دغسې بلال هم سلامونه را لېږلي دي. رمضان صابر سلامونه را لېږلي دي. عثمان خان سلامونه را لېږلي دي. اسمت الله امیر خان بلها ملګري دي زینت او سلامونه هم را لېږي وایي چې موږ دغه خپرونه ګورو موږ خوشحاله هم. مشرف سلامونه را لېږلي دي. سیال محمد سیال هم سلامونه را لېږلي دي. د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم او دغه یادګیرنه ورته کومه زینت چې که دوی غواړي چې د لوبو په حوالې سره د هر چا په کور کې ماشومان هم وي خوري رویرونه دغه ټول ویرویرې که څوک غواړي چې د لوبو حوالې سره څه پوښتنه وکړي یا زمونږ دغه دوه محترمې میلمنې چې دي صوفیه جاوید او انم فیاض چې دوی څنګه نیشنل لیول ته رسېدلي دي د دوی په شا کوم سټرګل دی یا څه خبره تاسو کول غواړئ نو د کمنټس په شکل کې خپل سوال موږ ته رالیږلی شئ. صوفیه جاوید بیا به ستاسو په لور باندې راشو. تاسو څه فکر کوئ چې دغه زمونږ په ذهنونو کې چې دا خبره فریم شوې ده د ماشومتوب نه چې جنۍ خو به صرف ګوړیا وغیره چې ورته وایي که نه موږ ورته نینځه کوي او د هغې لوبې به کوي دا به څمڅۍ دا به ځای جارو کوي او هلک چې دی دی به کرکټ کوي دی به باسکټ بال کوي دی به بیډمنټن کوي یو ډېر لوی څیز زموږ په لاشعور کې رالوی شي. نو مور و پلار له کوم داسې کردار پکار دی چې هغو جنکۍ هم دې ته تیاري کړي چې څه ته کولی شي نو دا چې کوم دی نو الک چې څه کولی شي هغه ته هم کولی شي. نو د مور و پلار کردار څومره په دې کې اهم دی په دې باندې لږ رڼا واچوئ. माँ बाप का किरदार बहुत अहम होता है और बड़ी अहमियत का हामिल होता है. उसकी वजह ये है कि आप अपने बच्चे को किस तरह से ट्रीट कर रहे हो उसकी जो परवरिश है वो क्या कर रहे हो और इन सारी चीजों को लेकर के आपको उसका चलना पड़ता है. आप उसका माइंड भी बनाते हो. अगर उसको किसी चीज में इंटरेस्ट है आप उस चीज को भी देखेंगे कि उसका इंटरेस्ट किस जगह पे है किस चीज में ज्यादा है और वो कौन सी चीज बेहतर तरीके से कर सकता है. अब हमारे मोस्टली फैमिलीज में ऐसा होता है कि सपोर्ट करनी होती है कोई होता है वो नहीं कर रहा होता कोई टीजिंग कर रहा होता है उस पर कोई क्या कर रहा होता है डिफरेंट किस्म के इश्यूज होते हैं. लेकिन मैं कहती हूँ कि पहला जो स्टेप है वो हमारे घर से शुरू होता है. हमारे माँ बाप हमारे बहन भाई जब वो हमें सपोर्ट करेंगे वो हमें इनकरेज करेंगे हमें हिम्मत देंगे और हमारे साथ चलेंगे हमें बैक
बैकअप भी होंगे हमारे, तो तब जाकर के हम लोग कुछ कर सकते हैं. हमारे माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों का ज़हन बनाएं, उनको हिम्मत दें, उनको इनकरेज करें, ताकि वो अपने बच्चे, उनका बच्चा आगे आके बेहतर तरीके से अपनी जो भी परफॉर्मेंस है वो दे सके. صحیح. زما درنه دا پوښتنه د صوفیا چې تاسو چې کوم د انټرنیشنل کیک باکسر او بیا د وشو چې کوم د ټیم کیپټن لیول ته ورسېدی، ستاسو څه سټرګل او څنګه کور والا څنګه سپورټ کو؟ د وخت کې ډېرې داسې خویندې به ستاسو اواز اوري چې هغې به هم دا زړه کېږي چې هغې هم دې ګیمز ته راوځي، دې لیول ته راورسي. څه پیغام به ورکوئ ورته؟ څه به ویل غواړئ چې څنګه هغې هم مخ په وړاندې راتلی شي، هغې هم په دې گیمز کې خپل نوم جوړولی شي؟ جب میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا اور میں اچانک سے اسپورٹس کی طرف آئی، مجھے کبھی پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس کریئر میں میرا یہ فیوچر ہوگا. میں پروفیشنلی اگر جاؤں گی تو میں اسپورٹس میں جاؤں گی یا میں انٹرنیشنل لیول پر کھیلوں گی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا. یس، میری ایکٹیویٹیز، میں اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی، بہت شوق تھا. پہلے میں آل راؤنڈر چیمپئن تھی، میرے پاس ڈفرینٹ قسم کے ٹائٹلز ہیں. پھر میں نے 2011 سے صرف مارشل آرٹ اسٹارٹ کیا. اسٹرگلس کی جتنی بات ہے، مجھے بہت زیادہ شدید قسم کی مشکلات جو ہیں وہ اٹھانی پڑی، جس میں ڈفرینٹ قسم کے کیسز میرے سامنے آئے. فیملی سپورٹ ان دا اسٹارٹ میرے ساتھ فیملی سپورٹ نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی. اس کا کچھ وقت گزرنے کے بعد، کچھ سال گزرنے کے بعد، جب میری فیملی کو پتہ چل گیا کہ یہ منع ہونے والوں میں سے نہیں ہے، میری ماما روتی تھی. میرے بھائی نے منع کیا، ٹینس کھیل لو، کہتا ہے کھیلنا بھی ہے. تو میں نے کہا نہیں، مجھے یہی کرنا ہے. اچھا، وہ مائیں نا ڈرتی ہیں بیٹیوں کی شادیاں ہونی ہیں، کچھ ہونا جائے کل کو. تو لیکن میرا جو ہے وہ تھا نہیں، مجھے ماشاء اللہ آرٹ میں ہی جانا ہے. لیکن میں نے اپنی پرفارمنس دی ہے، اسی کی وجہ سے جو بھی میں نے اچیو کیا، میں نے لڑی بھی ہوں اپنے حق کے لیے. اور میں یہ نہیں سمجھتی کہ میں اپنے حق کے لیے لڑی ہوں. میں نے جو آواز اٹھائی وہ فیمیلز کے لیے اٹھائی، کیونکہ میرے تو 3-4 سال مزید باقی ہیں کہ میں اس میں کھیل سکتی ہوں. ہماری آنے والی بچیوں کے لیے میں کہتی ہوں کہ راستہ بننا چاہیے، جو کہ بالکل نہیں ہے، اور لوگ اس بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتے. ایک تو سب سے پہلی چیز، جب ہماری آنے والی بچی ہیں، ہم لوگوں کو ہمیں انہیں سیف جو ہے نا ماحول دینا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینٹ قسم کے ایشوز ہیں. لیکن مجھے بہت زیادہ مشکلات اٹھانی پڑی، اور میں کافی سال سے 9-10 سال سے میں اسپورٹس میں ہوں. مارشل آرٹ تقریباً میں 8-9 سال سے کر رہی ہوں. میں بیسیکلی جو ہوں وہ وشو کی پلیئر ہوں، کک باکسنگ کرتی ہوں. 2016 میں وشو کیا ہے ویسے، یہ آپ بار بار یہ نام لیتی ہیں. وشو جو ہے، اگر میں آپ کو آسان طریقوں میں بتاؤں تو کک باکسنگ ہے، اس کو ہم کک باکسنگ کہتے ہیں. وشو جو ہے یہ ایک، کیونکہ یہ چائنیز گیم ہے نا، تو یہ نام اس کا، وہ نام بھی ادھر سے ہوا ہے. جیسے کہ یہ ساری جو یہ گیمز ہے، جیسے کراٹے ہو گیا، تو یہ بھی اب وہاں کا گیم ہے، تو اسی لیے ان کے نام ایسے ہیں. لیکن آسان ورڈز میں یہ ہے کہ یہ وشو جو ہے، اس کو ہم کک باکسنگ کہتے ہیں. فل فائٹ ہے جس میں آپ کے پنچز بھی یوز ہوتے ہیں، اور یہ فل فائٹ ہے جس میں آپ کی ککس بھی یوز ہوتے ہیں. اچھا، بس ٹھیک ہے، وہاں سے بتانا، ادھر نہیں آنا. بالکل. انم نو پوښتنه کول غواړم، انم فیاض، تاسو چې څنګه وویل چې په لانګ ټینس کې بیخي زنانه نشته، بیا په خصوصي توګه باندې په پېښور کې، په خیبر پښتونخوا کې بالکل هم نشته. تاسو چې کله دې فیلډ ته راغلئ، کوم قسمه مشکلات تاسو ته راغلل؟ وایي چې زیاتره چې کوم تر ننه پورې ما پلیئرز لیدلي دي، هغې لومړی مشکل خو دا وي چې داسې جنکۍ ده چې هغې سره موږ پریکټس وکړی شو، موږ مجبوراً بیا هلکانو سره پریکټس کوو، زموږ کوچز ټول نارینه دي. نو دغه قسمه حالاتو کې آیا د کور نه څه مشکلات راځي؟ بیا دغه وجوهات وي چې جنکۍ مخې ته نه راځي، څه نظر لرئ؟ کوم داسې سهولتونه دي چې که هغه ورکړی شي د جنکۍ مخکې راتلی شي؟ پہلا تو یہ کہ ماحول ایسا ہے، لائک خیبر پختونخوا میں کہتے ہیں کہ میل اور فیمیل سیم نہیں ہے. اچھا، یہ کندھے سے کندھا ملا کے نہیں چل سکتے، صحیح. جبکہ آپ دیکھو تو کر سکتی ہیں. جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو لائک میں آل راؤنڈر کھیلتی تھی، فٹ بال، یہ ادھر سب میں اچیومنٹس لی کافی. اس کے بعد جب میں نے ٹینس سٹارٹ کیا تو لائک ٹینس ایک ایسی گیم ہے بہت ایکسپینسو ہے، لیکن گزارا کر لیتی ہے. لائک ایکسپینسو سے مطلب کیا ہے آپ کا؟ لائک اس کی جو بالز اور ریکٹ چیزیں، شوز ایکسپینسو ہے نا. اچھا، صحیح. تو اس لحاظ سے بھی زیادہ کوئی اتنا نہیں کھیلتا. اچھا، یہ کٹ کی آپ نے بات کی، د دې حوالې سره لږ موږ ته ووایئ چې تاسو ته دا کٹ وغیرہ آیا کوم ځای نه پرووایډ کیږي؟ دغه به هم ډېرو جنکو ته مسله وي چې هغه به دا څیزونه نشي افورډ کولی، نو مخکې نشي راتلی. پہلے تو خود کے لیے لائک
खुद लेनी पड़ती हैं। जब कोई टूर्नामेंट हो तो देन आपको फेडरेशन प्रोवाइड करती है। नेशनल लेवल हो जैसे कि अभी हमारे 2019 में ये भी पेशावर में हुआ, इस टाइप के जब इवेंट्स होते हैं तो उसमें आपको स्पोर्ट्स बोर्ड जो है या फेडरेशन जो वो प्रोवाइड करती है, लेकिन अदरवाइज जो है आपको अपने लिए इक्विपमेंट्स और ट्रैक सूट और व्हाटएवर यू नीड वो आपको खुद ही परचेज करना पड़ता है। अच्छा दी वाली सर गवर्नमेंट څنګه تاسو څنګه سپورټ کولای شي کومه وګورو حکومت خدام دا وی دي چې موږ د لوبو د میدانونو سنچري دا سل میدانونه دي، آیا هغه کې چرته د زنانو د لپاره داسې فیسیلیټي شته؟ ولې چې دا ما ډیر پلیئرز لیدلي دي چې هغه وی چې موږ که سپورټس کمپلیکس ته زو الته کې موږ سو پریکټیس ته نه پرېږدي، ولې چې هغه خود الکانو ځای دی. نو بیا ستاسو لپاره ځانګړي ځایونه یا داسې قسم سہولیات شته که نه؟ څه نظر لرئ؟ کوم اړخونه دي چې هغه کې سپورټ پکار دی؟ टू बी ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो फीमेल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है और ना इस तरह की कोई चीजें हैं ना उनको फैसिलिटेट इस तरीके से किया जा रहा है। मैदान तो बहुत बने हैं लेकिन ऐसे मैदानों का क्या फायदा जिसमें मैं जा करके नहीं कर सकती। अगर मैं अपने स्पोर्ट्स की ही कुछ जगहों की कुछ ग्राउंड्स के नाम मैं लेना नहीं चाहती, लेकिन अगर मैं इंफॉर्मेशन दूं कि वहां पे हमें अंदर जाने की इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे आप नहीं कर सकते, तो ऐसे मैदान बनाने का फायदा क्या है? सही انم فیاض تاسو لبرازو دا اوس چې کوم گیمز وشو کنه نېشنل گیمز 2019 په خبر کې چې دا کوم په خبر هوست کړ په دې کې تاسو حصدار وای او کنه وای که تاسو وای نو آیا په دې کې تاسو کوم میچونه کړی دي کوم ګټه مو پکې کړی کوم ایوارډ درته ملاو شوی اگر اثر لګ را شریک دي؟ अभी 33rd नेशनल गेम्स हुई हैं केपीके में 9 साल बाद जी। तो उसपे ये था कि जो केपीके ने तो इतना लाइक मेडल्स नहीं लिए जितना कि आर्मी और वापडा डिपार्टमेंट में लिए, क्योंकि यहाँ केपीके में ट्रेनिंग वैसे नहीं दी जाती जैसे कि और सिटीज में उनको दी जाती है। एग्जैक्टली हमें भी उस तरह की ट्रेनिंग और ये चीजें मिले तो हम भी उनके मुकाबले के हो सकते हैं। तो इस दफा तो नहीं लिया, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई। और आपने सोफिया? मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा। पार्टिसिपेशन मैंने करनी थी लेकिन विशु में कोई भी फीमेल एज अ रेफरीशिप में नहीं है या जज जूरी में नहीं है। अच्छा। तो मैं पहला बॉक्सिंग में आगाज लेने का 70 साल जो हिस्ट्री बनाई, उसके साथ साथ मैंने एक और हिस्ट्री नेशनल गेम में बनाई कि मैं केपीके की पहली जो हूँ टेक्निकल ऑफिशियल फीमेल हूँ। अच्छा। और मैं किक बॉक्सिंग में विशु में जो है रेफरीशिप कर रही थी। अच्छा صحیح صحیح څه پیغامونه راغلي دي زینت او بیا به د ریپورت په لور باندې هم زه څنګه چې ما په پیل کې ذکر کړو موږ سره امیر خان جانی هم سلامونه را لېږلي دي او دغسې نوید خان وایي چې سلام پروګرام ته ډېر په غور سره ناسمه سمیع الله هم سلامونه را لېږلي دي او بیا موږ سره فواد علي خاکسار هم سلامونه را لېږلي دي بیا موږ سره پکې بل ملګری راحت ګل افریدي هغه وایي چې زما له طرفه سلامونه قبول کړئ ډېره زیاته مننه کوم محمد ولی وایي چې ټولو میلمنو ته مې هم سلام او ډېره ښه موضوع مو راوړې ده ننګیال وزیر وایي چې زما له طرف نه هم سلام قبول کړئ ډېره زیاته مننه کومه نو زینت د ریپورټ په لور باندې لاړ شو که ستاسو خوښه ده بالکل بالکل قدرمنو زمونږ خبرې اترې به روانې وي دوه ډېرې محترمې میلمنې دي راسره صوفیا جاوید څوک چې انټرنیشنل کیک باکسر پلیر ده د دې تر څنګه انم فیاض دوی لانګ ټینس نیشنل پلیئرز دي زمونږ دوی سره خبرې اترې روانې دي نړیوالې لوبې 2019 د هغې یو جایزه اخلو کوم چې پېښور هوسټ کړې وي زمونږ دغه موضوع به هم دغسې دوام لري په دغه شیبو کې نبي جان او رګزی زمونږ همکار هغه یو ریپورټ تیار کړی دی هم په دغه موضوع باندې ریپورټ اورو موږ سره اوسئ بیا راځو خپرونه به دوام لري او زه نهم کلاس کې سبق وایم زما گیم باکسینګ دی زه د تحقال پیان یم زه ډیره وړه ماما بابا سره به راتلم نو ما به کته چې لکه الکانو فایټونه به یو به پکې ګټو یو به بیلو ما دا ډیر زیات لکه خو زما لکه شوق پیدا کېدو باکسینګ سره مطلب الکان کولی شي نو جنکې ولې نشي کولی مطلب زه مو کم زم د هغوی په شان میډل والم ټول انسانان چې دی خدای جوړ کړي دي یو شانتي جوړ کړي ښځې کې د سړي نه زیات طاقت وي او هغې همت هم ډېر زیات
زما تقریبا 4 سال کېږي چې زه باکسینګ ته راغلم، ځکه چې هغه ټایم زه ډېره زیاته وړه وم. زه ډېره وړه وم چې زه راغلی یم باکسینګ ته. ما تقریبا 4 سال کېږي چې زه باکسینګ ته راغلی یم. او ټول نه پهله خو ما له زما بابا ټریننګ راکولو. ما په افغان کې هم ګولډ میډلز حاصل کړي دي او ما چې نو انټر کلبز چې کوم نو آی کې ما ګولډ میډل حاصل کړی دی. پروینشل گیم کې زه بیسټ لوزر دغه شوی یم، ما ته شیلډ ملاو شوی. او زموږ چې کوم دا نیشنل گیمز وشو نو آی کې زما ډېره غټه خوش قسمتي ده چې ما پکې ګولډ میډل حاصل کړی دی. دا ما ډېره غټه اعزاز خبره ده که نه چې باکسینګ کې الکانو کې یو الک برونز میډل حاصل کو او جینکو کې چې دی ما ګولډ میډل حاصل کو. ما به سهار ټریننګ کول، بیا به پیپر مې ورکول، بیا به ما ماسپښین ټریننګ هم کولو. باکسینګ کې د فیمیل چانس ډېر زیات دی. اوس نیشنل گیم کې چې څوک ګولډ شوي هغوی تللي دي سیف گیم له. چانسز د فیمیل ډېر زیات وي. څه خلک وي که نه ای وي چې زمونږ اپوز ماته شي پکې، لا څوک وایي چې زمونږ به نور څه وشي. دا غلطه خبره ده، دې کې هېڅ هم دغه نه کېږي. حالانکې مونږ د پوزې کنډیشنینګ کوو او پوزه نه خرابېږي پکې. باکسینګ کې دپاره زما دا رای ده چې راځي خلک باکسینګ کې زموږ خپل ټارګټ یې لکه چې تندینه واله تر نومه پورې دې ځای پورې ټارګټ یې او فرنټ والې چې ته بیک پنچ هم نشي والی. نو د دې مونږ خپل پریکټس کوو، دې نه پس بیا مونږ خپل ټارګټ سیده کوو. زه خو دا کول غواړم چې زه اوس چې د ایشین گیمز کې ګولډ والم بله او دغه شان چې کوم نور گیمز کېږي دې کې خپل ملک دپاره خپل پاکستان نوم ظاهره کړم، خپل ملک دپاره ګولډ والم او اخره کې چې دی زه اولمپیک ګولډ میډل حاصلوم خپل ملک دپاره. دې نه علاوه به زه اوس را روان کال کې زموږ یو سکول ګرلز او بوایز نیشنل دا انټرنیشنل ټورنمنټ دی او هغې له به هم زه ځم او دا تیر کال کویت کې شوي و اګست کې. دې کې به زه خپل پاکستان نمایندګي کوم او خپل صوبې دغه کوم او څنګه ما دلته میډل وایسټو نیشنل گیمز کې هغه شان خپل ملک ښه ډېر میډل یې راوړم هلته نه. جی قدرمنو بیرته په خیر راغلی. دغه ریپورټ کوم چې نبی جان او رګزی ستاسو تر څنګه راورسو. په ریپورټ کې هم زموږ د موضوع سره تړلې خبرې اترې څنګه په دغه سیمه باندې میرمنې یا پیغلې کولی شي چې د لوبو په میدان کې هم خپله ونډه ولري او بیا په تیره دغه هیلدي اکټیویټیز دغه کریټیو اکټیویټیز کې هغو خپل کردار هم ولوبوي. په دې باندې به موږ نورې خبرې اترې هم کوو. زموږ دوه میلمنې څنګه چې وختي موږ تاسو سره معرفي کړي دي، صوفیا جاوید د انټرنیشنل کیک باکسر لوبغاړي، انم فیاض لانګ ټینس نیشنل پلیر ده. دوی سره زموږ خبرې اترې روانې دي. پېښور کې چې په 2019 کې کوم نړیوالې لوبې پېښور هوسټ کړي دي په هغې کې د میرمنو او د اقلیتو برخه په دې باندې زموږ خبرې اترې روانې دي. 09192141999 دغه زموږ د ټلیفون شمېره ده او د فیسبوک د لارې هم تاسو خپلې پوښتنې خپل سوالونه رالیږلی شئ. انم فیاض بیا به ستاسو لورې باندې راځمه. زینت د انم خبرې لږې وکړې که نه په کار چې دې له ډېره مقور کړو. بس یو خبره ده افسر، زه دا دغه کول غواړم چې دا ځل چې کوم نیشنل گیمز ولې چې په پېښور کې وشو د دې چې کوم ارګنایزینګ کمیټي چیرپرسن وه شګفته بیبي هغې دا ویلي و چې په لومړي ځل باندې د دې دپاره سپیشل لکه کلچرل ډریس کمیس پرتوګ هم تیار کړی شوی و د دې لوبو دپاره هغه ډېر یو ښایسته دغه و. د دې نه به لږ دا مو پوښتو که ستاسو اجازت وي چې څنګه په خیبر پښتونخوا کې څنګه دا ښایسته لګېدو، کلتور پکې څومره په نظر راغی او زموږ لپاره څه ګټه وه، بیا خیبر پښتونخوا لپاره دا څومره ګټه وه، څه نظر لرئ دې حوالې سره؟ जो मार्च थी ओपनिंग की उसमें लाइक सब जितने भी प्लेयर्स आए थे सिटीज से सब अपने अपने कल्चर को लाइक प्रेजेंट कर रहे थे. तो इसी तरह केपीके ने भी लाइक उसी तरह मार्च पास में शलवार कमीज जो हमारे मार्च पास के जो होल्डर्स थे उन्होंने शलवार कमीज एंड जैकेट्स पहनी थी लाइक कोट्स जो पेशावर में लाइक पहनते शलवार कमीज के ऊपर वास्कट और ये चीजें, और जो लेडीज थी उन्होंने भी शलवार कमीज और स्कार्फ किए हुए थे. इसी तरह जो मार्च पास में जबकि हम लोगों ने ट्रैक सूट पहने थे ऊपर से हम लोग को स्कार्फ पहना दिए. अच्छा लाइक कल्चर को प्रेजेंट कर रहे थे. सही. इसी तरह सिंध ने ब्लैक शलवार कमीज पहनी थी, ऊपर सिंधी अजरक सही लाइक ऐसे पंजाब. और आप लोग का गेम तो डिस्टर्ब नहीं किया इस कल्चरल? नहीं
नहीं, ये जस्ट ओपनिंग सेरेमनी में हो रहा था। अच्छा। तो टीमों के साथ जो है वो लोग आ रहे थे, 2-2, 3-3, जिन्होंने अपना कल्चर का ड्रेस पहना होता था और वो उसमें जो उनकी कल्चरल लाइक डांस टाइप हो रहा था, वो उस तरह से लोगों को एंटरटेन करके साथ अपने कल्चर का बता रहे थे। बच्चियों को वो फ्रॉक्स पहनाई थी, हाँ वो जो पहनते हैं ना जी, ज्यादातर, मुझे नाम नहीं आता, लाइक अफगानी फ्रॉक्स पहनाई थी, अच्छा लाइक कल्चर को ज्यादातर प्रेजेंट किया। एंड गेम्स में तो ये था ट्रैक सूट, वही गेम के दौरान पहनना है जी। صحیح صحیح انا مفیاض داره ته مو وای لکه عموما دا خبرم کیږي تاسو درې وړه چون کې جنکی یې نو زینت بم به دا جواب را کی تاسو ټول په خپل خپلوار باندې چې خلک دا خبره کوي چې یاره لوبي چې دی دا لکه ډېر ښه مسلز غواړي، ډېر ښه مضبوط قد قامت غواړي، دا صرف د الکانو سره تړلې قصې دي. نو داسې کومې لوبې شته دی هم چې هغه صرف الکان کولی شي گیمز وغیرہ او جنکی نشي کولی که نه دا صرف یو افوا ده؟ नहीं सच तो कुछ नहीं है कि कोई ऐसी गेम हो। अब वेट लिफ्टिंग कहते हैं लड़कियों के लिए नहीं है, जबकि अब लड़कियां करे। केपीके में अभी गर्ल्स ने किया ब्राउन्स मेडल, जबकि उन्हें और ट्रेन किया जाए तो वो अच्छे से अच्छा लाइक मेडल ले सकते हैं, गोल्ड मेडल ले सकती हैं। पहले नहीं थी तो ये ये टीम, टीम नहीं थी। ټول کې لوی خبره چې موږ سره صوفیا جاوید د دې وخت کې چې هغه د اوشو او د انټرنیشنل کیک باکسر ده. اگر چې دا دا خبره خو خبره دې ده چې افسر چې لکه مسل زیاده تاسو ولې زه ته لرې ناستې ما ته اوس تا په ځای بیا ما بیخي نه چېړله. نه دا ته تا چېرته په ماشومتوب باندې څه ګیمز وغیره کې حصه اخیستې ده که بلا نه؟ ډېر د خیره ها څه ګیمونه تا به خوښ وي یا به دې کوو؟ کرکټ مې ډېر فیوریټ و او ټول د الکانو ګیمونه سایکل ریس او د هغې نه علاوه ډسکس تھرو دا ګوره هر چا کې ګوره یو پلیر شته دی لکه والیبال پلیر پاتې شوی ما نو هغه ولې به مخکې لا نه ړځي نه؟ بس کالج لیول پورې و، د هغې نه بعد بیا شاید سټډیز سره مینج کول هم ګران شي او دغه وجوهاتو شاید بیا ورو ورو په خپله سایډ لاین شم. صحیح صحیح. صوفیا جاوید دا راته ووایه چې څه فکر کوئ تاسو خو یو ډېر لوی فایټ وکړو څنګه چې تاسو ووایي او ستاسو کار هم فایټ کول دي بهرحال د خپل حق دپاره هم د خیره سره د خیره سره چې څه ایکسپیکټیشنز دي څه هیلې دي په راروان وخت کې لکه د جنکو فلو آیا شته دی گیمز طرف ته د خلکو رجحان شته دی راځي جنکۍ؟ बताना चाहूंगी रुझान बहुत है जी. मसला क्या है, एक फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, दूसरे ग्राउंड्स नहीं है, तीसरा हमारी मिसेज को स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में आने के लिए बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत है. एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम देते हैं. जैसे कि मैं कहती हूँ हमारे बच्चे, हमारे मुल्क में नशा बहुत ज्यादा हो गया, हर कूचे में हर गली में हर किस्म का नशा बिक रहा है. अगर मैं हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त है, वो पी रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे कुछ ना कुछ उसकी लत लगेगी. ठीक है ना, या मैं सोचूंगी यार चल मैं भी ट्राई करके देख लूं इसका मजा क्या है. तो ये वो चीजें हैं. स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटीज है कि हम अपने बच्चों को गलत चीज की तरफ से हटा करके एक ऐसी चीज में लाके उसका माइंड फ्रेश रखते हैं, उसको एक्टिव रखते हैं और उसको बुरी चीजों से और बुरी जो सरगर्मियां हैं उनसे बचा सकते हैं. बिल्कुल. और चाहूंगी ये कि अगर हम देखें तो मैं अपने सूबे से ज्यादा अपने सूबे की बात करूंगी क्योंकि दूसरे सूबों में बहुत ज्यादा काम हो रहा है. फीमेल्स बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट की जा रही है हर तरह से. मैं अपने सूबे की इसलिए बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पे फीमेल्स है नहीं, जो आती हैं किसी ना किसी इशू की वजह से वो बेचारी बैक हो जाती हैं. तो मैं चाहती हूँ उनको इंकरेज किया जाए. टैलेंट बहुत है, आप लोग खुदार है, मैं कहती हूँ अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, अपने मुल्क के टैलेंट को बचाएं और उनको एक मौका दें जो उन्हें एक अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है कुछ करने का, तो उनको करने दें. बिल्कुल. और मैं चाहती हूँ कि आगे आए बच्चियाँ. صحیح. افسر دې حواله سره یو وړوکی غونډه کې انفارمیشن دام دی چې پاکستان هغه ملک دی چې 80% آبادی موږ په ځوانانو باندې مشتمل ده. نو 80% آبادی ځوانان دي. ځوانان ډېر هغه جوش جذبه او دغه لري کنه انرژي. بالکل. نو هغه انرژي پوزټیو طریقې سره استعمالولو لپاره پکار دی چې هغه سپورتس او دغه سایت ته فیسیلیټیټ شي. دې کې چې مور پلار هم خپل کردار ولوبوي او حکومت هم خپل کردار ولوبوي او خصوصي توګه باندې جنکۍ موږ انکریج کوو چې هغه راشي او هغه مخ په وړاندې دغه شان روان وي په سپورتس کې نه ښه نوم جوړولی شي. غالبا زینت تاسو دا خبره لږه مخکې غزومه ځوانان د هرې معاشرې د ملا تیري په دې کې هېڅ شک نشته دی، د بیک بون حیثیت لري. که د دوی دا انرژي کله سټریم لاین شي که نه دوی ډېرې زیاتې ګټې راوړی شي د خپل ملک دپاره، د خپلې صوبې دپاره، د خپل خلکو دپاره. دې ځای کې یو سوال زما بل ذهن ته راځي. صوفیا تاسو هم او انم فیاض نه به اول وکړم او بیا تاسو هم جواب راکوئ.
هغه جنکۍ چې هغه سپورټس کوي گیم کوي نو بیا هغه یو ښه هاوس وایف کېدی شي لکه د کور خیال ساتلی کېدی شي د هغې سره سره که نه ټول عمر په آپ ګراونډ کا مطلب کیا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کو کوئی شک ہے نه اکثر خلک دا ټک کوي که نه چې هغه خو بیا د کور ته راښکاره کېږي نه هغې له به بېرته جارو په لاس کې ورکوي به چېرته کار کوي یا به څمڅۍ کونډۍ پخوي نو داسې څه مسله خو نه وي په دې کې څه نہیں کلیش خو ایسا نه کوئی راځي ایشو نہیں ہے جبکہ جی فیمیلس کو مارننگ میں لائک ٹائمنگ ہوتی ہے گیمس کی لائک ڈفرینٹ ٹائمنگ ہے تو اس حساب سے مینیج کرنا پڑتا ہے اب جبکہ میری ٹائمنگ ایوننگ کی ہے تو میں صبح اٹھتی ہوں گھر کے سارے کام کرنا کھانا پکانا یہ سب ہو جاتا ہے تو بعد میں گیم دین اس کے بعد آ کے آپ فری ہوتے ہیں تو ایسا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ فیمیلز کو گھر میں کھانا پکانا نہ آتا ہو یا وہ تو جب مطلب لڑکی تھوڑی سی وہ ہوتی ہے تو گھر میں کھانا پہنچا یہ سب تو شروع ہو جاتا ہے داسې بیا نه چې هغه ستړي شوي په گیم کې لکه پھر نہیں تھک نہیں جاتے ہیں لوگ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے لیکن ڈیلی میں ایسا نہیں ہوتا آها. وہ صحیح. تاسو به څه وایئ صوفیا ته هم څه خبره په دې کوئ خپل ګارنټي ورکوم دی وایي چې هغه د ماشومانو خیال نشي ساتلی هغه نو ته لکه زه کولی شم ورشه گیم هم کیږي او د دې سره د کور کارونه هم اگر کوئی ابھی رشتہ بھجوانا چاہے تو پلیز ریکمینڈ کیجیے صحیح ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو ماں ایک جگہ پہ اپنے آپ کو مطلب اتنی مطلب ایکٹیو ہے کہ وہ ایک چیز خود بھی کر رہی ہے تو آپ یہ خود سوچے کہ اس نے اپنے گھر میں کتنا اچھا ماحول بنایا ہوگا اس کے گھر والے کتنے ایکٹیو ہوں گے اور وہ اپنے گھر کو کس طریقے سے چلاتی ہوگی تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اوریدونکو ته ټلیفون شمیرې به ضرور، ووایو ضرور. او کولی شئ اوریدونکو چې موږ سره برخه والی د پښتونخوا ریډیو اف ام 92.2 نه بالکل نیغ په نیغه تاسو د وخت زموږ پروګرام اورئ خبرې اترې موږ کوو چې دا ځل کوم نېشنل گیمز په پېښور کې وشو د هغې جایزه اخلو په هغې کې بیا د زنانو کمې کمې لوبې وې زنانه څنګه کولی شي چې د لوبو میدان ته مخکې راشي دې حوالې سره سره شي کول غواړئ زموږ ټلیفون شمیره ده 091 921 یعنی 091-92-14-199 پیغامونه را لېږلی شئ کې آر به ټایپ کوئ خپل پیغام او رابې لېږئ موږ ته 8583 باندې فیسبوک د لارې هم پیغامونه را لېږلی شئ کمنټس د لارې فیسبوک باندې تاسو زموږ پروګرام نیغ په نیغه هم کتلی شئ جی زمونږ د فیسبوک لار چې د زینت نو هغه د پښتونخوا ریډیو زمونږ پاڼه ده د فیسبوک په هغې باندې د نیغ په نیغه زمونږ دغه خپرونه کتی شي بلال ساحل د فیسبوک د لارې سلامونه را لېږلي دي مننه او دی وایي چې زه ستاسو خپرونو ته همیشه انتظار کوم او خوشحالیږم ډېره زیاته مننه یې کوو دغسې زمونږ خټک خان هم سلامونه را لېږلي دي محمد رحمان خان وایي چې زه خپرونې ته ناست یم او بازګل احمد وایي چې ستاسو خپرونې یونیک وي محمد اسم خان هم سلامونه را لېږلي دي د پېښور نه سعید هم سلامونه را لېږلي دي صابر د بالا ګړۍ نه سلامونه را لېږلي دي خان رور هم وایي چې زما سلامونه قبول کوي او دغسې امجد محمود هم وایي چې د ملیشیا نه زه ستاسو خپرونه ګورم چې د فیسبوک د لارې ده ډېره ډېر مننه د لرې نه یې ګوري او په بهر دنیا کې چې وي زینت د ملیشیا خبره سې رایاده شوه نو لږ به د دې هم تقابلي جایزه واخلو صوفیا تاسو هم او انم تاسو هم بهر به هم تاسو تللی یئ نیشنل گیمز دپاره بهر به لوبېدلي یئ نو څه فرق دی په هغه دنیا کې د جینکو لوبو ته په کم نظر کتی کېږي او دلته بیا څنګه یي بہت فرق ہے لکه سپوز میرے خیال میں زمین آسمان کا وہاں پہ آپ اپنی ایک تو کوچز بہت زیادہ اچھے ہیں جی اچھا میں نے شروع سے جو ٹریننگ کی ہے میں نے لڑکیوں کے ساتھ کی نہیں ہے اچھا اسی لیے میں نے لڑکوں کے ساتھ کیا مجھے مزہ آتا ہے لڑکوں کے ساتھ کرنے میں اس کی وجہ یہ ہے جی عورت مرد کا مقابلہ کر سکتی ہے ہر کام کر سکتی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زور تو مرد میں زیادہ ہوتا ہے نا پاور مرد کی زیادہ ہوتی ہے حقیقت جو ہے اچھا یہ ڈکلیئر ہے یہ ایکچولی یہ ہے یہ ایک نیچرل وہ ہے صحیح اس کا آپ جب میل کے ساتھ ٹریننگ کرتے ہو نا تو آپ اس سے بہت کچھ سیکھنے اب آپ فیمیلز کی فائٹ دیکھ لیں اچھی فیمیلز جو ٹرین ان کی فائٹس دیکھیں وہ بڑی اچھی کرتی ہیں آپ کو بڑا مزہ آئے گا لیکن اگر آپ میلز کی کریں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فیمیلز کی فائٹ میں نظر نہیں آتی ہیں یار ان کی گیم میں تو مجھے اچھا لگتا ہے آپ بہت قسم کی چیزیں ان سے سیکھتے ہو آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے آپ ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیکس دیکھ کے ان کو کاپی بھی کر سکتے ہو تو ایک بڑا مزہ آتا ہے اور باہر اور یہاں پہ فرق یہ ہے کہ پہلے تو فرق کیا جاتا ہے لڑکا اور لڑکی کا
वहाँ पे आप एक स्पोर्ट्समैन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक लड़का हो या लड़की हो. जिस तरह एक मेल को सपोर्ट किया जा रहा है या गाइड किया जा रहा है, उसी तरह आपको किया जा रहा है. यहाँ पे हम अभी मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगी तो मैं डिफरेंट किस्म के इश्यूज को पार करूंगी, उसके बाद जाके मैं ट्रेनिंग करूंगी और वापस आऊंगी. वहां पे ऐसा कुछ नहीं है. और बहुत सी चीजें हैं, अंदरूनी बातें मैं करना नहीं चाहती. صوفیا دې حواله سره لګوي چې تاسو وایي چې په کار ده چې زنانه د لوبو میدان ته مخکې راشي، مختلف لوبو کې د حصہ واخلي، برخه د واخلي. څه نظر لري د وخت ډیر اوریدونکو چې کوم دغه دی والدین دی هغه تاسو आवाज اوري، ډیر خويندې تاسو आवाज اوري، فائدہ څه ده که زه سپورتس ته راځم ماته څه فائدہ ملاويږي پکې؟ کوالټیز زما کم آیا شخصیت کې څه تبدیلی راځي، بدلون راځي، برداشت راځي انسان کې، چرته خود اعتمادي سیوا کیږي؟ کم داسې ښې خبرې دي چې هغه د سپورتس نه ماشومان زده کولی شي او د هغې په شخصیت کې هغه موږ ته بیا په راتلونکي وختونو کې ښکاري او هغه یو ښه وګړی د ټولنې ثابتېدلی شي. سب سے پہلے کہ آپ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تندرست رہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ پرسکون رہتے ہیں، ذہنی سکون. کہتے ہیں نا خالی دماغ یا فارغ بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کا دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. حقیقت ہے ایسا ہوتا ہے. ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں ڈفرینٹ چیزیں، اور ہم لوگ کیا ہوتے ہیں ایٹ دا اینڈ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، سوری میری زبان اکثر الٹ جاتی ہے، ہم لوگ جو ہے نا انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے لیے یہ ایک اسپورٹس ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ اپنی ہر چیز کرو. اگر آپ ٹینشن میں بھی ہو تو آپ گیم کریں، ٹریننگ کریں، اپنی ایکسرسائز کریں، آپ اتنا ریلیکس فیل کریں گے. ابھی میں ایک جم میں ایک ٹرینر بھی ہوں، بچوں کو ٹیچ کروا رہی ہوں. وہاں پہ بھی بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، موسٹلی فیمیلز میرے پاس آتی ہیں جن کا ایشو ہے، جو انزائٹی کی پیشنٹس تھی اور وہ لوگ صرف سکون کے لیے آتے ہیں. ان کو ہم ڈفرینٹ قسم کی میں ایکسرسائزز کرواتی ہوں، یوگا اور ایروبکس وغیرہ. تو یہ ایک تو اس چیز کے لیے بہت اچھا ہے. اور دوسری بات کہ اگر آپ کے بچے میں ٹیلنٹ ہے آگے جانے کا تو آپ کو وہ بھی پتہ چلتا ہے. اور ایک بچے کی وجہ سے بچہ تو آگے جا رہا ہے، ملک کا نام تو بڑھا رہا، اس کے ماں باپ کا نام بھی بڑھ رہا ہے، اس کو بھی لوگ جان رہے ہیں. صحیح. اور یہی کوېسچن انم سے بھی ہے. انم تاسو دا وایي چې په شخصیت کې کوم قسمه بدلون راځي؟ د صحت خبره وکړه، د ذهني سکون خبره وکړه. شخصیت یو ماشوم چې کوم سپورټس مین دی هغه کې او یو عام ماشوم چې کوم رلویږي نه هغې کې به څه فرق وي په راتلونکي وختونو کې؟ هغه یو ښه شهري به څنګه وي؟ د هغه به په بیهیویر کې په رویو کې به کوم قسم دغه وي بدلون به راځي؟ سپورټس سره څه نظر لرئ؟ جو گیم ہے اسے مطلب زیادہ تر جو کہتے ہیں پیس کے وہ ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں نا، امن سر. تو ایک تو جو بچہ لائک فیملی میں سب سے بیک ہے جسے لائک کوئی نہیں جانتا، یہ وہ لائک جب وہ بچہ ایک گیم کرتا ہے لائک آگے جاتا ہے، فیملی میں بھی نام اوپر ہوتا ہے اور ملک میں بھی. تو اسی طرح لائک پھر اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ لائک یہ کس ٹائپ کا. لائک اسپورٹس میں تو یہ لڑائی جھگڑا تو بالکل نہیں ہے، برداشت سیکھتا ہے بندہ اور سارے کچھ. تو اس سے آگے بڑھ کے لائک پھر جیسے جیسے وہ اپنی گیم امپروو کرتا ہے سب، تو ایسے اپنے آپ کو بھی وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور ایسے ملک کا نام بھی اوپر آتا ہے اور خاندان کا بھی. صحیح. کانفیډنس راځي. بل هغه دی چې په هغه مین سټریم کې راځي که نه، ځینې چې خلک به پیژني او د دې سره د سړي پرسنالټي بیا مخکې راځي چې کله یو ورته وایي چې ما خو ستا لوبې. دا راته ووایي انم چې تاسو لپاره څه خاص ادارې دي، څه ټریننګ سنټرز دي، که کم زونه یې داسې که نه چې تاسو هلته ځئ سیفلی خپل گیمز هم کوئ، بیا نور خلک هم هلته راتلی شي؟ لږ دا راته واضحه کوي. ہمارے کے پی کے میں تو ایک ہی لائک پلیس ہے جو کہ وہاں سب لوگ آتے ہیں کھیلتے ہیں. لائک فیمیل کے لیے نہیں ہے اتنا، کیونکہ وہاں آلریڈی 2 کورٹس ہیں جو میلز کے لیے ہیں. فیمیلز کے لیے بس ٹائم رکھا ہے کہ بھئی آپ نے اس ٹائم آنا ہے اور اس ٹائم جانا ہے. نہ ان کو صحیح سے ٹریننگ دی جاتی ہے. کوچز لائک بیٹھ کے بس بیٹھے ہیں جی آپ کھیل لو، آپس میں لڑکیاں کھیل. لائک اب کوچ ٹریننگ دے گا وہ الگ ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ جو مجھ سے لائک لو ہے تو اس کے ساتھ میں کھیلوں گی، میری ٹریننگ اچھی ہوگی کہ خراب ہوگی. تو یہ باتیں ہیں. تو گرلس کے لیے تو بالکل لائک کوئی
जगह ही नहीं है खेलने के लिए ना होने के बराबर है. صوفیا دا راته په سکولونو کې کم قسم سہولیات پکار دي یا آیا زمونږ سکولونو لیول نه یو ماشوم ته سپورتس فیسیلیټیز خبر کړی کیږي کنه ولې چې همدغه بنیاد دی چې د هغې نه بهر ملکونو کې خو ډېر وړوکي عمر نه د ماشوم هغې دغه وګوري چې د کم اړخ ته رجحان زیات دی هغه سپورتس کې هغه ته فیسیلیټیټ شي او هغه ته فردر ټریننګ ورکړی کیږي څه نظر لري سکولونو کم څومره کردار لوبولی شي آیا سہولتونه پکې شته که نه کم دغه اړخ ته دغه توجه پکار ده که نه څه نظر لري بڑا ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے ہمارے اسکولوں کے حوالے سے کہ وہاں پہ بچوں کے لیے اسپورٹس کے لحاظ سے کیا فیسیلیٹیشن ہے. جی بہت سے اسکول میں نے دیکھے ہیں جہاں پہ اسپورٹس ہوتے بھی نہیں ہیں. ایگزیکٹلی بہت سے اسکول میں نے دیکھے ہیں جہاں پہ اسپورٹس کے اپنا اپنا ٹائم ہے, ہر کلاس کا اپنا پیریڈ ہے. کیونکہ میں ٹیچنگ بھی کرواتی ہوں اسکول میں بھی, میں فزیکل ٹرینر ہوں, تو وہاں پہ بھی میں بچوں کو ٹرین کروا رہی ہوں. تو کچھ اسکول جو ہائی فائی لیول کے ہیں وہاں پہ بچوں کو بڑی اچھی طریقے سے اسپورٹس کی طرف لے کے آیا جا رہا ہے, اور وہاں پہ ہر اسپورٹس کی ہر گیم کا الگ گروپ ہے, چاہے وہ بینڈ ہے, چاہے وہ جمناسٹک تک ہو رہی ہے وہاں پر. اس کے علاوہ ساری گیمز, ایون کراٹے کی کلاس بھی ہم بچوں کو چھٹی کے بعد 1 گھنٹے ہی دے رہے تھے وہاں پہ سیلف ڈیفینس کے لیے, اور جو آگے آ کر کے گیمز میں کھیلنا چاہتا ہے. لیکن بہت سے اسکول ایسے ہیں جن میں اسپورٹس پہ بالکل کام نہیں ہو رہا. ایک ڈفرینٹ قسم کی ایشوز اس میں ہیں, کسی میں فنڈنگ کا ایشو ہے, کسی میں کوئی ایشو ہے, کسی کا کوئی ایشو ہے. لیکن جیسے جیسے آپ کسی اسکول میں, آج کل اسکول میں ایک ماحول بڑا ہی خراب ہے, بات کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں. ہمارے بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے. وہ بیچارے خود سوچیں کہ جب آپ اس کو کہیں گے کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ اس کی اتنی فیس پے کریں گے, تو وہ بچے کیسے حصہ لیں گے. اسکولز میں ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ ہر طرح کا, چاہے وہ بچہ غریب ہے یا امیر ہے, ایک ایسی قسم کی اس کے لیے فیس رکھی جائے تاکہ اس کو پے کرنے میں کوئی ایشو نہ ہو, اور وہ بھی اسپورٹس کی سرگرمیوں میں حصہ لے چکے, اور اسکولز والے بچوں کے ساتھ اور پیرنٹس کے ساتھ اس چیز میں کوپریٹ کریں. صحیح پیغامونه راغلي دي زینت دا شریکوما به برازو خپل اخیری پوښتنو ته وخت هم لږ پاتې دی. محبوب اقبال هم سلامونه را لېږلي دي, وایي چې ما یاد کوي جاوید خان او دغسې محمد جان شاکر هم سلامونه را لېږلي دي. فضل سبحان, نعیم جان او فضل رحمان هم سلامونه را لېږلي دي. سلمان حیات هم سلامونه را لېږلي دي, وایي چې خپرونه ډېره ښه روانه ده. د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کومه. قدرمنو زموږ د خپرونې اخري شیبې هم را نږدې شوي دي. زموږ 2 محترمې مېلمنې صوفیا جاوید او انم فیاض را سره ناست دي, څوک چې نیشنل پلیئرز دي, د خپلو شعبو ایکسپرټ دي. د دوی سره زموږ خبرې اترې روانې دي. که تاسو غواړئ چې د دوی نه څه قسمه پوښتنه وکړئ نو هغه تاسو نیغ په نیغه 0919214999 په دغه باندې دا تپوس تاسو کولی شئ. دا راته ووایي صوفیا جاوید چې په ښار کې پېښور کې خو دا حل دی که نه, آیا د دې نه خبرېږئ که نه چې زموږ د پېښور خواوشا چې کومې سیمې دي, سبربز دي, په دغه کې څه حل دی؟ سپورټس هلته کېږي, واړه واړه ګراونډ شته دی که نشته دی؟ د هغه ځای نه څه جینکۍ راځي انکریج کېږي, او که د دغې بیخي څه حال بې نشته دی؟ آپ یہ گاؤں سائڈ ایریاز کی بات کر رہے ہیں؟ جی ضرور یہ بات میں کر رہا ہوں. جیسے کہ دیکھا جائے تو ہم لوگ کک باکسنگ میں وشو کی 2 ہی لڑکیاں تھیں پورے کے پی میں. اچھا, پورے کے پی میں صرف 2 ہی لڑکی؟ پورے کے پی میں ہم 2 لڑکیاں تھیں جو کہ ہم دونوں پارٹنرز تھے, لیکن اس میں سے بھی ایک چلی گئی, اس کی شادی ہوگی, تو میں اکیلی بچ گئی. لیکن اس سال مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے پاس بچیاں آ رہی ہیں, ہم بچیوں کو سکھا رہے ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بچیوں سے پیسے لے رہے ہیں, ہم بچیوں کو فری آف کاسٹ سکھا رہے ہیں. صحیح, ہم ان سے کوئی پیسے ویسے جو ہیں وہ نہیں لے رہے ہیں, کوئی بھی فیس نہیں لے رہے ہیں, اور وہ آ رہی ہیں, وہ بھی یہی گاؤں سائڈ سے, کوئی 4 سے آ رہی ہے, اور کوئی پھندو سے, اس طرف ایریاز آئی ڈونٹ نو, مجھے اتنے زیادہ نام نہیں آتے, لیکن یہ نوخار سے کوئی آ رہی ہے, کوئی کہاں سے, ڈفرینٹ بچیاں ہمارے پاس آئی ہیں, اور تقریباً کوئی 10 بچیاں ابھی ہمارے ساتھ. زبردست, یہ تو بہت. لیکن وہاں پہ میلز کے لیے گراؤنڈز ہیں ادھر ادھر بنے ہوئے ہیں کوئی تھوڑے بہت, لیکن فیمیلز کے لیے اتنے زیادہ کچھ نہیں. بہت ہی مشکل ہوگا کہ آپ کو کہیں مشکل سے کوئی 1-2 فیمیلز کے لیے وہاں پہ شاید کوئی کلب کسی نے اوپن کیا ہو یا اس طرح سے ان ڈور جگہ بنائی ہو, لیکن موسٹلی لوگ بچیاں پھر اسی طرف کا رخ کرتی ہیں. صحیح. دا تاسو د کیک باکسنگ خبره کوي کنه؟ ہاں, میں چونکہ میں اس نے کی ہوں تو میں آپ کو اس کی بتا رہی ہوں, لیکن ایسی جو میں چیز آپ کو بتا رہی ہوں یہ اوور آل تمام گیمز میں ہے.
ایسا دا ہوتا راته وویل چې په دغه علاقو کې لرې پرتې سیمې چې بیا کمې دي که هغه کلیوالې علاقې دي د خیبر پښتونخوا هلته کم مشکلات دي جینکو ته او څنګه هغه جینکۍ کولی شي چې هغوی ګیمز ته راشي هغوی په همدغه شان ستاسو په شان په سپورټس کې خپل نوم جوړ کړي. ډېر داسې خویندې به دې وخت کې ستاسو اواز اوري او هغوی به هم دا داسې غواړي چې هغوی مخکې راشي. نو څه نظر لرئ؟ اس کے لیے تو بہتر یہ ہوگا کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ سپورٹس کے وہ آفیسرز ہیں یا جو سینئرز ہیں وہ لوگ ایسے ڈسٹرکٹس میں جو یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں سائڈ ایریاز ہیں اور یہ ڈسٹرکٹس ہیں ان میں کوئی تھوڑا سا کام کیا جائے اسپورٹس کا, کوئی گراؤنڈس بنائے جائیں کیونکہ جب ہوں گے تب وہ ان بچوں کو فیسلٹی ادھر ملے گی کہ وہ جا کر کے اپنی ٹریننگ کریں. اور کیونکہ ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ وہ بیچارے اتنی دور پشاور کیسے آئیں گے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہو تو اندھیرا پڑا ہوتا ہے, رات ہو چکی ہوتی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو نوخار سائڈ کے یہ جو بیک گراؤنڈ ولیج ٹائپ ایریاز ہیں ان کی فیملیز تھوڑی ٹف ہیں, وہ اپنی بچیوں کو گیمز میں بھی وہ رات باہر رہنے کی اجازت نہیں دیتی. تو اچھی بات ہے کہ اگر وہاں پہ ان کے لیے ایسے قسم کی کچھ فیسلٹیز بنائی جائیں گی, گراؤنڈز بنائے جائیں گے تو وہ آسانی سے وہاں پہ ٹریننگ کر سکیں گے. اور جب نیشنل گیمز ہوں گے یا کچھ ہوں گے تو اس کے لیے یہاں پہ آنا وہ پہ مشکل نہیں ہوگا. ان والدین کو آپ کیا پیغام دیتی ہیں؟ ماحول کیسا ہے؟ کیا ان کو اپنی بیٹیوں کو اجازت دینی چاہیے؟ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پہ اعتبار کریں اور بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا اعتبار برقرار رکھیں. صحیح. اور بچیوں کے لیے پیغام ہے کہ ماں باپ ان کو آگے لے کر آئیں خود سے. اپنے جو بچہ نہیں بھی کرنا چاہتا اس کو بھی کہیں کہ آپ آئیں کریں, لیکن بچیوں کے لیے میری ایک میں بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہے کہ باہر آپ نے جب نکلنا ہے تو آپ کیسے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں میں رہ کر کے سیو رکھ کے اپنی گیم بھی کریں گے. اوکے انم پلیز آپ کا پیغام جینکو ته خسته غونته کې پیغام. جی یہی کہنا چاہوں گی کہ سیلف ڈیفense پہلے اور بعد میں گیم. تو گیم کے ساتھ آپ خود کی حفاظت کریں تو آپ آگے جا سکتی ہیں. خوشاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کومه صوفیا جاوید ستاسو او انم ستاسو هم شکریا. خوشاله اوسئ چې راغلی موږ له وخت راکړو. قدرمنو قدم په قدم خپرونه زموږ دغه یو هڅه وي یو کوشش وي چې څنګه هغه موضوعات چې هغه ډېر مهم دي زموږ د ټولنې دپاره زموږ د چاپېرچل دپاره هغه ستاسو په درانه خدمت کې راوړو. بیا به راځو د را روانې چهارشنبې په ورځ باندې زه او زینت تاسو هم اجازت وغواړئ او بیا به دغسې خپرونه پای ته رسو. ډېره مننه موږ ته راکړي اجازت. بیا به حاضرېږو ستاسو په خدمت کې تر هغې پورې د لوی الله په امان. خوشحاله اوسئ.